اوکے بسم الله الرحمن الرحیم راځو د CCNA څوم لیکچر ته پنځم لیکچر ته نن راځو په پنځم لیکچر کې به نن منګه ځنې موضوعګانو باندې څه وکړو خبرې وکړو صحیح ده چې موږ سره نن کوم موضوعګانې دي اول د کې نن ټاپک چې موږ سره کمپوننت اف نیټورک چې نیټورک کې موږ سره کم کمپوننت دي او نیټورک کې موږ سره کم اجزا دي کم شیان دي چې ټول نیټورک کې موږ سره جوړ کړي اکچولی چې زوایم نیټورک کنه امدا نیټورکونه چې راځم شي د انټرنیټ جوړیږي کنه ځکه انټرنیټ هم څه نشته خو نیټورک اف نیټورکس دی نو اکچولی کم ډیوایسونه دي چې موږ سره استعمالېږي کمپوننت اف نیټورک کې چې زوایم کنه موږ سره عموما درې ډوله ډیوایسونه وي او صحیح ده کشکایزه کمپوننت اف نیټورک چې دی کنه زو نو موږ سره کمپوننت نیټورک چې دی کنه موږ سره دغه دی یا به حتما دا ډیوایس چې دا ما سره ان ډیوایسز دي ان ډیوایسز عموما هغه ډیوایسونه چې هغه بس اند یوزر ته خدمات ورکوي یا خپل خدمت د چانه اخلي یا بل ته خدمت ورکوي بل موږ سره میډیا دا میډیا موږ سره عموما یا به دا ګایډ یا به ان ګایډ دي کنه دغه دا ډیټا زمازي نو دا به پر کچ سره کوم میډیا استعمال نه میډیا هر هغه وسیله چې ستاره ډیټا پکې کېری کیږي روانه بل موږ سره انټرمیډیټری ډیوایسز دا هغه ډیوایسونه دي چې دا منځنۍ ډیوایسونه دي لکه راوټر سوئچز نیټورکینګ ډیوایسز هم د موږ وایو چې دا اکچولی د زما د ډیټا لپاره کار کوي زما ډیټا د ترانسفر کولو لپاره کار کوي نو موږ څو ډول ډیوایس شو درې ډوله عموما تاسو چې کله کتابونه لولئ په کتابونو کې دا لومړنی پیج هم دا ورکړی چې کله درس شروع کیږي کنه کنټینټ منټین نه اخوا نو اکچولی راوټر او سوئچونه په دې قسم نه لکه راوټر اکچولی داسې نه راوټر هو ورته تاسو سره عکسونه راشه د سوئچ غوندي یو باکسي داسې دا شی په څه کې څه ورکړی چې کنه کتاب کې تا د ټاپالوژي تکر لولې دا ته پته ولګي چې یو راوټر دوه سوئچونه کنیکټ دي یو سره پی سي دي نو دا سمبلز دي خو په ټولو کتابونو کې عموما دا سمبل څنګه کوي په نظر کې نیول کېږي صحیح ده دا موږ سره راوټر دی چې دی راوټر عموما په کتابونو کې په دې شکل کې ښودل کېږي دا وایرلس راوټر دی چې دی وایرلس راوټر دا برج دی او دا څه دی سوئچ دی سوئچ کې داسې څلور لامیخه او دوه یو طرف ته دوه بل طرف ته هب کې به یو علامه موږ سره دا به وایرلس اکسس پوینټ دی ښا دا علامه به څه ښودل کېږي دا به وایرلس برج دی دا موږ سره وایرلس لینک دی چې راډیو ویب یا هر څه کوم ویب چې پاغه نه خته دی دا لیپټاپ دی چې دی دا به موږ سره ریپیټر دی دا ګیگا بیت سوئچ دی دا موږ سره به سیریل لینک دی خو یو ډي سي دی او بل ډي ټي دی دا به موږ سره ټوکن رینګ چې موږ خایو ټوکن رینګ همداسې موږ ټوکن رینګ لیکو ورته دا به کاپر لاین دی دا کراس اور لاین دی دا فون دی دا موډیم دی دا فایروال دی کله چې موږ انټرنیټ خایو موږ په کلاود په شکل کې خایو او آی پی فون بیا دی بل فون نه لګ پر کې هغه داسې موږ خایو مشکل خو باندې تر دې پوري دا سمبولز دي کتابونو کې داسې دا استعمال کوي صحیح ده راځو ان ډیوایسز د چشته ان ډیوایسز ته ویل کېږي ورته هغه ډیوایسونه چې د یو نیټورک په پای کې لګېدلي وي حتما دا د نیټورکینګ ډیوایس سره لګېدلي وي چې سره نیټورکینګ ډیوایس سره یا موږ ته وایو انټرمیډیټری ډیوایسونه چې سره یو سوئچ سره راوټر سره اکسس پوینټ سره د سره بنختی وي کنه نو دا ان ډیوایسز دي وی دے آر آلسو کالډ هوست وی دا هوست هم وای چې وای they are used by end users دا د end user لپاره استعمالېږي to access network application ترڅو د network application استعمال کی یا مختلف پروګرامونه استعمال کی ستاسو پی سی د چې دی د یو هوست دی یا موږ یو راوټر لګوي دا راوټر دا فور ایگزامپل پرینټر د پرینټر باندې موږ څه کوو پرینټ پیو باسو زما لپاره یو خدمات راکې کنه دا موږ سره کولای شو ته موږ چې دی هوست دی بیا راوټر پرینټر موږ راځي په دوه ډول دي خاص موږ یو نیټورک پرینټر دی یو هوست پرینټر دی we build the entire network to transmit and receive the data of host ګور یاد ساتئ من چې عمومي څومره نیټورک جوړو د چا لپاره جوړو اند دي هوست لپاره جوړو چې دیو خدمات یو بل سره ولګي ما سره لس پیسې نه دي یو متعاقزه کې سرور یې خدمت په سرور باندې ویب سرویسز رن دي د لس پیسې نه دي نو هغه ویب اکسس کوي منس کې یو سوئچ پر د بل راوټر پر د لینکونه کنیکټ دي دا لینکونه راوټر او سوئچونه چې کار کوي دا چا لپاره کار کوي اصل د دې هاست لپاره کار کوي چې یو هاست ډیټا بل هاست ورسوي د کلاینټ ډیټا چاته ورسوي سرور ته ورسوي a host can be client or server یو هاست موږ سره کې د شام کلاینټ وسی example لکه کمپیوټر سرورز موبایلز ټابلیټس یا آی پی کیمرې یا موږ سره پرینټر دا ټول چې راځي هاست کې راځي تاسو ته مخکې خبره زه یو دغه درکړم چې د هاست او د نوډ ترمنځ څه فرق دی یا ساتئ
په نیټورک کې چې هر سیس کنیکټ شي هغه ته موږ نود ویل شو چې ویل شو anything that can be connected to the network هر څه چې د نیټورک سره د کنیکټ کولو توانایي لري هغه ته موږ شوی نود وایو نیټورک کې هر شی نود کې دی شي لکه سوئچ هم نود دی راوټر هم نود دی دا پی سي راوټر اکسس پوینټ آی پی کیمرې دا ټول نود غوښمن ویل شو خو بیا هر سیز هوست نشي کېدلی عموما هوست موږ ان ډیوایسز لپاره استعمالو او آی پی چې خوري او بل دا هوست موږ د سیو ډیوایس ته ویل شو حتمن چې دا خپل د بل چا خدمات استعمالوي یا بل چاته نو ګوره راوټر سوئچ هوست نشي کېدلی خو نود کېدی شي دا معامله شو چې هر هوست نود دی خو هر نود دا نود عمومي نوم دی هوست بیا خاص نوم دی هوست هغه ډیوایس چې آی پی واخلي او یا خپل چاته خدمات ورکوي یا به د بل چا خدمات استعمالوي نو موږ سره هوست کېدای شي چې هم کلاینټ اوسي هم سره اوسي او دې هوست ته موږ نود ویلی شو یس پی سي ته موږ نود ویلی شو که نه سرور ته موږ نود ویلی شو ځکه نود عمومي نوم دی ښه مشکل دې څه پرې شته نو موږ چې د نیټورک جوړوو عموما د چا دپاره جوړوو د هوست دپاره چې د کلاینټ او د سرور ترمنځ کمیونیکیشن وشي کلاینټ هم هوست دی او سرور هم د منځ کې دا راوټر سویچونه دي ته موږ نود هم ویلی شو یا ورته موږ انټرمیډیټ ډیوایس وایو چې شی انټرمیډیټ ډیوایس ځکه دا د دې ډیټا څنګه کوي انتقاله یې وړي مشکل خو نه تر دې پورې دا چې دي ان ډیوایسز دا ګوره دا ما سره پی سي دی شاید دغه ما اوس دغه خو کلاینټ وینډوز دا ځکه سرور وینډوز هم انسټال شوی دا چې پرنټر دی ما سره آی پی کیمرا لګیدلې ده دا ان ډیوایسز کې راځي ګوره ان ډیوایس تاسو ته چې ما سره کې شي هوست هم اوسي سرور هم اوسي دا چې یو پی سي باندې زه کلاینټ اپریټینګ سیستم را انسټال کوم هغه شی جوړ شي کلاینټ او چې پی سي باندې زه کله سرور اپریټینګ سیستم را انسټال کوم هغه نه بیا سرور جوړ شي خو عموما موږ چې یو سرور انتخابو دا ځینې خلک دا نظر لري سرور به ډېر غټ کمپیوټر اکچولی یې غټي لکه هغه به حد اقل څلور یا اته ان آی سی ولري ریم او پروسیسر به یې جګ وي ریډنډنسي دپاره به هغې مختلف کارونه کېږي خو عموما زه کولی شم چې یو عادي کمپیوټر نه هم سرور جوړ کوم خو هغه سرور به بیا کمزورې سرور عموما چې موږ ځای کې یو څوک لکه صنف کې تاسو حد اقل یو کس مشر کوئ تاسو ګورئ چې هغه فصاحت او بلاغت ولري لږ واک ولري لږ شجاعت او بهادري ولري کنه چې سبا به تاسو خبره وکړئ شي دا عموما موږ ولې کوو ځکه چې هغه د مسؤلیت تخلیق کنه سرور عموما څه کوي مسؤلیت تخلیق کنه دا کلاینټ به دغه خدمات غواړي دا به خدمات وړاندې کوي نو عموما سرور موږ داسې کمپیوټر سلیکټ کوو چې هغه شي پاور کوي server is a server computer is like a PC but serve many users ګوره یو عادي PC هم سرور کېدلی شي ځکه سرور چې دی کنه سرور دا سرف کوي many user مختلفو خدماتو مختلفو یوزرانو ته څه ورکوي خدمات ورکوي مشکل خو به دې تر دې پورې نو دا به حد اقل موږ سره څنګه یو powerful computer وایي the most powerful with high computation speed and RAM computation speed یعنی process time د دې زیات وي quickly response ورکوي کسانو ته لکه مختلف کسانو ته وایي دا response ورکوي یو یوزر خو نه کنه او ریم باید قوي وي پروسیسر قوي وي زیات ګوره هر اقل lots of NIC سلور باید فعال حتما پکې سلور اته شپارس د شي NIC نه باید ولري مختلف ډیوایسونو سره کنه کیږي ځکه دا به موږ سویچ سره په دوه یا په سلور لینکونو کنه کوو او به دا غوډه ترمنځ ریډنډنسي کوو چې نیک ټیمینګ کوو چې یو لینک ډاون کېدو بل خو بات هی کنه ځکه سرور خو یو کس اوس نه کنه ادي یو کمپیوټر د کدا ډاون شو خو دا یو یوزر چې تناسب دا به افیکټ کی که یو سرور د یو منسل کمپیوټر د سلوانه دا کلاینټ دی او سرور ډاون شو سلوانه یوزران نشي لاګین کېدل کنه ځکه هغه سره کمیونیکیشن اوس نه کیږي نو سرور مو پیژندو ادي غوندي کمپیوټر یو چې شي کمپیوټیشن سپیډ زیاتې ریم زیاتې ان آی سی پکې زیاتې مشکل خو بني نو موږ کولای شو چې ادي کمپیوټر نه هم سرور جوړ کړو خو دغه سرور هم موږ سره شته چې دا بیا په های اورګنایزیشن کې انټرپرایز اورګنایزیشن کې استعمالي یا آی اس پی کې استعمالي صحیح ده ټایپ اف سرور ګوره دغه ډول سرور چې دا پروت دی دا د بلیډ سرور وي چې بلیډ سرور دا های کمپیوټیشن سپیډ لري چې های کمپیوټیشن سپیډ دا سرور چې دا به ریک ماونټډ سرور دی چې تاسو ویلي کان تیر سیمستر کې بلیډ سرور دغه دی چې ګوره های کمپیوټیشن سپیډ د خو زیات ډیر زیات نسی څومره سپیس occupy کوي زیات it occupy a lot of space خو دا ریک ماونټډ سرور چې د سپروت دی کنه دا مونږ چې کی لګاو پر ریک کې تاسو مو ویل چې ریک کې به څو یونټ ځای نسی یا به 2 یا سلور دا بیا ریک کې دا یونټ دي څومره ځای نسی تاسو مو ویل کنه کې حکمت ریک نو دا ما سره ریک ماونټډ سویچ شو کوم یو سویچ شو کو سرور
دا به چې دی کنه اوس سرور خو پیژندل چې بلیډ سرور دی بل موږ سره دا ریک ماونټډ سرور دی نو سرور یا سویچونه یا راوټر دا موږ په غټ اورګنایزیشن کې څنګه چې راوټر دلته د میز په سر پروت دی او سویچ دی الته پروت دی سرور دی بل ځای کې پروت دی د دې لپاره موږ یو ریک اخلو چې اخلو ریک د ریک کې به لګول کیږي چې کیږي دلته به نټو بورډ لري ښا یو یونټ پس دا د نټو بورډ د پار ځای لري نو که یو ډیوایس ته پکې لګي هغه سلور ریک یونټ ای څو پر ریک کې یا سلور یونټ نسی نو لاندې به نټو بورډ کې او بل سلورم دا کې بورډ کې منځ کې نه کیږي صحیح شو دا سلور یونټ ځای ونسي څومره سلور یونټ نو د ریک کې دا به منګ لګو چې کو او نټو بورډ کې لګيږي ښا نو ګټه به صحیح دا عمر ځای کې په پرله پستا په یو چا د پاسه بل چا د پاسه نشچتونه به زیبه کم نسی او بل دا تخته په سر باندې کې خسته قلب په سوا چي لاګ به کې به تیزه سکیورټي لحاظ هم مهم دی او سپیس هم څنګه کوي موږ ته بچت کوي دا چې دی کا دا و سټند فلور ریک دی کم ریک دی دا داسې ودري ګوره دلته د نټو بولډ د ښکاری دي سي د نټو بولډ پر دلته ځای نه دي بس داسې ډیوایسونه لګاو تر دې پر څو لګځي زمکه باندې لګځي نیول کنه نور هم داسې چت په چت دی کنه نو دا سټند فلور ریک دی او دا به کم ریک دی اوپن فریم دی دا ګوره هر طرف ته خلاص دی آزاد دی دا خو تاسو لیله کې لیدلی کنه لیله کې نو نسمو تاق کې لګیدل دی دا به وال ماونټډ دی کوم یو دی دا دیوال پر نه خته نه او دا راخلاصي ګور دي چې لاک لري چابي تاسو جيب کې ولګاو په کې ډیوایسونه بس بندي کاوځتي دا به کوم یو دی ترانسپورت ریک دی د کې ډیوایسونه ولګاو ولا شاته دغه لري ټیرونه بس ګرځوي دی یو ځنه بل ځای ته وړه دا د ریک ډول نشو چی شي ریک مو پیژندو ریک ایزی منیجمنت لپاره موږ استعمالو د سپیس او کیپیشن چې کم شي ایزی منیجمنت سکیورټي له خاطر صحیح شو نور کني په نتورک کم تاثیر نه ورځي ښا بس سویچ به دلته پروت دی میز په سر راوټر به دلته پروت دی سرور به بل ځای کې پروت دی چې ایزی منیجمنت او کې سکیورټي په خاطر کې نو سو بل دا چې کلیئرټي ارڅ به صفا پراتی کنه ځکه ګن من بني سویچ الته پروت راوټر الته پروت صحیح شو دا به ریک دی ریک نو تاسو پیژنې کنه ګوره شاید دا څوی دا یو ریک یونټ یا دوا دا ګور دا به یو څه دلته لاندې نوم لیکل دا سرور دی چې دی سرور دی شاید د سلور یونټ ځای نیولې څومره ځکه ګوره یو دلته په لګیدل او دلته لګیدل دا سلور یونټ ځای ونو څونه نو دا به ریک کې څومره چې ډیوایس غټي ریک کې به ډیر ځای نسی کنه دا عکس ما د کوم ځای راغسته خبرې پیکټ رسر نه پیکټ رسر ما تاسو ریک ما خو دلې کنه مشکل خو نه تر دې پوري جمع ریک دی پیژندو او ریک یونټ باندې پیږي چې په ریک کې څومره ځای نسی هغه ته شوی ریک یونټ صحیح ده وس راځو پرنټر ته برادر پرنټر موږ سره په دوه ډول دی څو یو موږ سره پیریفرل پرنټر دی او بل موږ سره نتورک پرنټر دی دا کوم چې نتورک پرنټر دی ته موږ هاست ویل شي خو دی بل پرنټر ته بیا موږ هاست نشو ویل ګوره دلته چې کوم پرنټر دی دا چې ما وصل کړی دی په پیکټ رسر کې دا پیریفرل دی پیریفرل هغه ته کېږي چې یو بل ډیوایس سره نه خول کېږي هغه ته پیریفرل وایي کوم چې پیریفرل نتورک کنه دا په نتورک پورې د اټچ کېدو توانایي نه لري هغه آی پی نشي خوړلی چې نشي خوړلی آی پی نشي خوړلی دا پرنټر به ته د یو پی سي سره کنیکټ کې چې سره پی سي سره کنیکټ کولی شي کنه د یو اس بي کیبل لارې کنیکټ کېږي په اسانۍ دا پی سي به ستا به چې سره کنیکټ شي د سویچ سره ستا پی سي خو آی پی خوړی شي کنه او ته خو د پرنټر سره بای ډیفالټ وصل یې کنه چې پرنټر سره د وصل ته پرنټر باندې دغه نشي کولای پرنټ ارڅ پیسته شي کنه ته په دومره صرف وکي چې د خپل کنټرول پینل ته بلاړ شي او ډیوایسز ان پرنټر ته بلاړ شي په دې پرنټر به کلیک وکړو شیر به کې چې به کې لکه څنګه چې تاسو یو عادي ډیټا دی ورسره شیر کوئ کنه شیر کوئ دغه پرنټر هم شیر شي نو دا ډیوایسونه به څه کار کوي دا ډیوایسونه د دې پی سی آی پی ورته معلومه کنه چې 10.0.0.1 دی دی به رن ته راځي سمپل رن ته او بیک سلیش به لګي لیکي به 10.0.0.1 چې شي 1 انټر کوي به اوس نشته هغه ته ټول شیرینګ راوړي شی وته راوړي شیرینګ چې تر راوړي دلو الته به وسه تا چې کوم ډیټا شیر کړی دا هغه مو تر راځي او پرنټر به هم راځي بس بچو خان یو کلیپ په کې ځان سره کنیکټ کړو نو ز خپل ورډ ته او پرنټ کوي مشکل نشته چې شي کوي هر شي چې پرنټ کې اماغه باندې پرنټ کیږي نو دا موږ سره پیریفرل دي شي د پرنټر آی پی ونه خوړل چې پرنټ کوم د پی سي په تر پرنټ کوم د شي په تر بل ما سره نتورک پرنټر دی چې د نتورک پرنټر ته موږ هوست ویل شو تاسو لیدلی دا باندې راکې پاتې راځي غټ چې رسیو دو هغه آی پی خوري چې خوري برنا بټن لري سکرین موډ کې غونډې لري هغه آی پی خوري چې خوري آی پی خوري نو آی پی چې خوري
नेटवर्क پرنټر چې دا به ډایرکټ په ډایرکټ سوئچ سره کنیکټ کیږي یو بل ډیوایس سره کنیکټ کول شي ځکه دا آی پی خوري شي خوري بل چا سره بل چا پر ځان نه تړي دته آی پی ورکم 10.0.0.1 دا نور ډیوایسونه چې کله اکسس کوي دا 10.0.0.1 به د بل پی سي د آی پی ضرورت نشته نو پرنټر موږ سره په دوړه دی ته عموما موږ نیټورک پرنټر وایو چې شي او ګران بای دی راخه ک ادي پرنټر لزر قیمت لري نیټورک پرنټر بس 20000 قیمت لري یا به 10000 قیمت لري دا سي صحیح ده مشکل خو بنئ نو نیټورک پرنټر مو پیژندل او پیریفرل پرنټر مو پیژندل چې نیټورک پرنټر مو سره کېدای شي اوسي هاست because it can take an IP مشکل خو بنئ تر دې پورې ښه نو په دې باندې پوه شئ تاسو مخکې لاړ شم تاسو تخکاری ها اوس براشو دا خو ان ډیوایسز ان ډیوایسونه تاسو د کړل کنده کیمبري او دا شان ټول پکې راځي اوس براشو دویم نمبر ډیوایس موږ سره ټرانسمیشن میډیا ډېر مهم دی ته موږ میډیا وایو چې دا میډیا چې اکچولی میډیا دا پلورل نوم دی ښا او سنگلر پاره چې دی هغه به میډیم دی چې میډیم نه وته بلکې میډیا به جمع ده ښا نو موږ سره ټرانسمیشن میډیا یا کمیونیکیشن چینل هم ورته وایي دا ستا او زما تر منځ کمیونیکیشن په پچ کېږي صحیح شو دا غته ویل کېږي ګوره the path through which data is transmitted from one place to another is called communication media هغه لار ده چې پاکه زما او ستا تر منځ شي کېږي دا ډیټا ټریول کوي زما او ستا تر منځ دا کمیونیکیشن چې کوي شاید کې د شي دا ما سره ګایډډ میډیا کې ټویسټډ پیر وی کوکسل وی فایبر وی یا ما سره ان ګایډډ کې چې شی وی اوسي ما سره په ان ګایډډ کې رادیو ویب اوسي مایکرو ویب اوسي دا شان اوسي مشکل خو نه تر دې پوري نو به میډیا کې د شي په دوه طریقو وشي یو ته وای ګایډډ میډیا چې شي موږ ته ویل شو باونډډ میډیا او بل ته ویل شو درې نمونه شو ټول ګوره ګایډډ دا معنا چې مستقیما په فزیکل شکل به وجود ولري پستر کو بخکاری ته تخکاری چې په دې کې ډیټا روان ده باونډډ به دلته واغ سره به نه خته وي او بل سره او فزیکل شکل به ولري ان ګایډډ دا سی کنه د مثال تاسو ته لکه ټرسټډ پیر کیبل کوکسل کیبل یا موږ سره دا فایبر کیبل ان ګایډډ به دا سی کنه چې ان ګایډډ معلوم نه وي وایرلس ان باونډډ سره نه معلوم لکه ور ریډیو ویب تم فزیکل نه کې زم نه د پستر کو ښکار نه معلومیږي چې ما ته په چی کنیکټ لکه دې کې رادیو ویب ها مایکرو ویب تاسو چې بلتن باندې بس سره کنیکټ چې ښکار یو بل تاسو دا وایرلس دی کنه دې ته موږ کوم میډیا وایو ان ګایډډ میډیا unbounded media یا wireless is there any problem guided media یا bounded media ګوره په دې کې څه کار کوي communication devices are directly connected with each other by using some physical media like wires device یو بل سره ډایرکټ په ډایرکټ دی فزیکل میډیا په واسطه کنیکټ وي او سره نه معلومه چې یو سره په یو ځای کې کنیکټ دی بل ځکه موږ چې د سکیورټي خادا دا کې چې موږ سره ټویسټډ پیر کیبل اوسي یا کوکسل کیبل اوسي یا اپټیکل کیبل اوسي مشکل خو نه بل ما وس بل چې د کنه ان ګایډډ دا ان شاء الله ورسته به وایي صحیح شول اوس په دې دا باندې ګایډ باندې لګه خبره وکړه په دې ګایډ کې ما سره ټویسټډ پیر دی کوکسل دی او فایبر دی اوس په ټویسټډ باندې خبره وکړه تاسو په دې کې کنه ډیټا ټویسټډ زګه وایي چې دا یو لین په بل لین باندې تاو شوی دی تاوشون د دې په خاطر دی چې ای ایم آی په مقابل کې ځان مقاومت وکي او پیرو ته ځکه وایي چې څه شی دی جوړه دوه لینکونه څنګه جوړه so why it is used in LAN to connect computers and other devices دا عموما ګوره LAN کې ډېر استعمالېږي لوکل ایریا نتورک کې د ډیوایسونو د کنیکټ کول لپاره کمپیوټر د کنیکټ کول لپاره wires are fair to prevent from interference ګوره وایرونه ځکه یو بل څه دغه شوي چې د انټرفیرنس مداخلې نه څه وکړي مخنیوی وکړي بیا دې کې کټګورۍ دي د کیبل کې کیټ 1 2 دا دومره نه استعمال دا په ټلیفون وخت کې استعمال کیټ 3 چې 10 mbps سپیډ لري کیټ 4 چې هغه به دومره استعمال نشو هغه 14 کیټ 5 چې هغه 100 کیټ 5 ای چې ای معنا ایکسټینډډ لپاره استعمالېږي هغه بیا څونه 1 گیگا 6 چې دی به 10 گیگا هم د 7 او 8 پورې راغلي دي دا کیټ ته څه کوي چې دا چې دی کټګوري چې کټګوري 1 کټګوري 2 کټګوري 3 کټګوري د کیبل ډولونه چې دي عموما موږ تاسو استعمالو کیټ 5 استعمالو چې کیټ 5 ای استعمالې به پیسې ډیر ورکې کنه به پیسې ډیر ورکې کنه بیا موږ سره دا ټویسټډ فیر کیبل په دوه ډول دي ښا یو به موږ سره اس ټي پی دی بل موږ سره چې دی یو ټي پی دی
اس ټي پی معنا ده افرین شیلډ ټویسټډ فیر او یو ټي پی معنا ده ان شیلډ. دا ګوره دا یو ټي پی دی ځکه د کیبل د پاسه کم شیلډ نشته. دلته ګوره دا اس ټي پی دی د پاسه پی شته. اس ټي پی ګران بیا دی او منیجمنت هم لګران دی. نو اس ټي پی موږ عموما هغه ځکه استعمالو چې زما واست لینک چې دی د دې ضرورت دی چې چالت برقي سامان لا ډيري یا عموما ما ته د سیستم له زما لینک د دې اوټ اف هوم وی اوټ اف د سیوزه کې لکه د باندې وای فضا کې کنه چالت هر رقم حالات راتلی شي باران کې دی شي نو پر خدا شاندای په پازابای صحیح ده. نو اته لري استعماليږي او یو ټي پی ما ته انداسي لوکل کې استعمالو چې یو هوم کې یو افیس کې هم دا استعمالو. اس ټي پی چې دی کنه دا وی دا شیل چې لري کنه نو دا ای ایم آی ریډیوس کوي. چې ریډیوس کوي ای ایم آی الکترومغنیټک انټرفیرنس چې شي دا کمپیوټر څه دا کوي صحیح شو الکترومغنیټک انټرفیرنس. ها نو څه موبایل سبدا اکثر وخت دین مشکل ورکه زبر دی خو کم بيخي چې صحیح تکلیف کټ خارج ها مشکل شته تر دې پوری نشته. نو دا ای ایم آی اوس پیژنو خو الکترو دا اس ټي پی چې دی کنه دا ای ایم آی په مقابل کې لکه ده ای ایم آی په مقابل کې خدامه چې دا رقمي ایم آی سره مقابله کولای شي الکترومغنیټک انټرفیرنس سره مقابله کولای شي. نو عموما کوم ځای کې تاسو ډیوایسونه ډیر زیات چې هغه برق استعمالي نو بیا دا تاسو اس ټي پی استعمال کوي کنه عادي وخت چې استعمال کوي یو ټي پی هغه میګنیټیک والا قصه مې تکړه وکنه څه جوړي. نو تر دې پورې چې پوه شو اوس به مخکې لاړ شم ګوره ومویل چې کوم ځای کې برقي سامانه ډیر یل ته موږ اس ټي پی استعمالو اس ټي پی به استعمالو اس ټي پی چې شي شیلډ ټویسټډ پیر ګوره من سره چې دی وس چې دی کنه کیبل چې راوتی دی فایبر اپټیک کیبل تاسو به نور ورته هغه کې برق چې دی د نور په شکل سي هغه ایم آی به خسي پردا خو موږ تاسو سره چې کوم وس ډیټا سي کنه په دې کوکسل کې او په دې ټویسټډ کې دا د برق په شکل سي چې د برق په شکل سي دا به د الکترون په شکل روان شي او الکترون کې دا خاصیت دی چې دا کوم ځای کې ځای خپل الکتروني ساحه جوړي ځانته برقي ساحه جوړي چې جوړي یو برقي ساحه جوړي ګوره دا یو لین دی د لین کې چې ډیټا سي دا حتمن خوا شامل شي جوړي برقي ساحه ګوره دی الکترومغنیټک فیلډ جوړ کړی یو لین دومره الکترومغنیټک فیلډ جوړ کړی نو چې سولینونه په خوا شایع ډیر برقي سامانلات هغه یو بل معنی څه کوي برقي ساحه ډیر جوړي دا برقي ساحه جوړ کړي دا برقي ساحه جوړ کړي به دا یو دوه برقي ساحه چې بس شي دا به انټرفیرنس کوي چې کوي انټرفیرنس کوي. دلته اوس ګوره ای ایم آی ته ګوره فور ایگزامپل دا ډیوایس د پریزر د کې دا لګیدل دا هم برق استعمال کنه دم ته یو ځای پر چې کړی دا برقي ساحه جوړ کړی الکترومغنیټک فیلډ د لاوډ سپیکر دم لګه جوړ کړی د لینم جوړ کړی دلته ګوره ګروپونه دم جوړ کړی دا کمپیوټر دم جوړ کړی دا ټول په چا باندې به فشار راځي دلته په یو ټي پی کیبل باندې به فشار ډیر زیات راځي څه کېږي ګوره تر راشي کراس ټاک پکې به ډیر واقع کېږي دا معنی دا یو لین دی کنه د برقي ساحه برند لاندې ده د لاندې لین ته ګورداوم برقي ساحه جوړ کړي دا غم دا ودم دا د دوه برقي ساحه یو بسر شي کړ دې انټرفیرنس کړي ته کراس ټاک موږ اکثر وایو شي کراس ټاک به ډیټا نه لوس کیږي نو چې تاسو مکمل کمیونیکیشن ودرېږي سپیډ دې کمیږي ځینې وخت په پکټ لاس شي مشکلات سره مخامخ کیږي دا چې نتورک هو به بس جام نه تاسو الکترومغنیټک ساحه مو پیژندل کنه انټرفیرنس مو پیژندو نو دی په خاطر چې کله موږ یو لین دغه څه د زینو ته راو چې الته برقي ساحه ډېری دي بیا موږ اس ټي پی کیبل استعمالو ځکه دا اس ټي پی یو جدا شیل لري دا شیل موږ سره د ایم آی د ریډیوس کولو کې څه کوي کومک کوي مشکل خو نه تر دې پوري او بیا دا چې کوم یو ټي پی کیبل دا چې دا کوم برقي ساحه جوړي کنه تاسو خوند په پاره جوړي د سیګنل نه جوړي کنه نو هیکر کن هیک the electromagnetic fields but with advanced tool په واسطه دا کار کوي ښه چې دا کوي شي چې دا د دې ستاره electromagnetic field سره انټرفیرنس کوي او ګوښ دي کې سره روان دي شي دي بل من سره ټویسټډ فیر کیبل مو پیژندل کنه چې ټویسټډ دی اته پیر دا سلور فیر اته وایر یو بل سره ټویسټ شوی او دوه ډولونه لري یو اس ټي پی دا بل یو ټي پی دا تاسو پیژندل چې اس ټي پی مونږ کوم ځای کې استعمالوي یو ټي پی په مونږه ارزانه یو ټي پی دی ښه
بل موږ سره کوکسل کیبل دی. کوکسل کیبل چې هغه لومړنی ځل چې بس ټاپالوجي راوته و هم په کوکسل کیبل چلیدله ښه. او دا کوکسل کیبل چې ډېر وخت لپاره ارام او هلن کې سپیډ ګور د کوکسل کیبل نسبت د دې کیټ کم پایپ چې د په نسبت لږ تیز دی، ډیسټنس هم لږ زیات دی، خو د منیجبیلیټي ډېر زیات سخته ده. او دا اوس مکمل د نتورک څخه څه دی غایب دی. اوس به تاسو د تلویزیون کې ګورئ چې هغه انټین ته لینت دغه بس صرف دغه ځکه پاتې نور ختم دی. کوکسل کیبل چې د کنه اټ از یوزډ بای د کیبل ټي وی نتورک اینڈ ټلیفون کمپنیز. اکثر وخت چې په استعمالېږي کیبل ټي وی نتورک چې کوم په خوا اوس خو نه غزل کیږي، اوس ټول ډیش انټینا ده چې هغه په تاسو کیبل تر کور راوستو نو هغه به کوم کیبل استعمالو کوکسل کیبل. یا په ټلیفون کمپنیانو هم چې استعمالو کوکسل کیبل. ټلیفون کمپنیز ما خو سره ټلیفون چرته نه استعمال کوي. تاسو کوم یو کس ټلیفون استعمال کړی دی په خوانې ټلیفون زه په ځای به پروت او نه ورل کېدو هغه ته کیبل راغلی سوای خو به که نه کو کنه هغه ته کوم کیبل راغلی کوکسل کیبل په تر وسه تکنه کو صحیح ده. اوس زموږ اساس موبایلیټي سرویس دي دا موبایل ته ولې دا موبایلیټي سرویس لري دیز نه الته زاغ نه الته ګرځه قلار ځان سره چې ګرځاو صحیح ده. its installation is hard ګور د انسټالیشن ډیر سخت دی، منیجبیلیټي ډیر سخت ده او can be used in LAN for connecting device. LAN کې استعمالېږي خو completely vanish شوی نشته. او الته چې وګوره د بره چې موږ سره کندلته عموما کمی کنیکټرز استعمالېږي RJ45 کنیکټر استعمالېږي او د ټلیفون لپاره RJ11 استعمالېږي هغه کې بس لور وایر وخه اته بنو. نو دلته BNC کنیکټر استعمالېږي چې BNC کنیکټر استعمالېږي او دا د کوکسل کیبل شکل دی ګور دا ډیر زیاته پوم لري او لاندې کوره بیا په سیده شان منیجبیلیټي ذکر ډیر زیات سخت دی ښه. ها کله چې کوکسل کیبل مو پیژندو مکمل اوس نشته پینشته ښه. نو ځنه د کیبل چې تکله کیبلینګ کې کیبلونه جوړه ځنه ډیوایسونه تاسو ته معلوم دي چې هغه مهم دي کنه. کرمپینګ ټول خو پیژنې کنه چې را باندې په دغه په جوړې صحیح شو. کرمپینګ ټول ځان سره اضافه نور لا نشار مې نام لري. سټریپر خو هم لري کنه چې داسې پیور کې لګي او کشور کتابي کې کنه تر څو هغه پوخ اخواشي ده کنه. سیسر کنچی کیبل ټیسټر خو هم لري پیژنې کنه. نن به تاسو په دې دا یو نوې ډیوایس در ماري پکم د دې سری سره چلته دی دا لګي یو کړي یو کیبل باندې ګرځي کړي بل کیبل باندې ګرځي صحیح شو. دې باره کې بل خبرې کو صحیح ده. دې ته وایي ټونر پروب چې شي ټونر پروب دې ته متوجه شي دا ډېر مهم ډیوایس دی ښه ایڈوانس ډیوایس دی. دا ما سره د دوه ډیوایسونه چې شي دوه ډیوایسونه. اول ستا چې کله بیک اینډ کې دومره سویچونه یې او په دومره سویچونو کې به دومره لاینونه یې فور ایگزامپل ستا اوس په کار شو دلته PC1 لګېدلی دی د PC1 نه ایترنیټ کیبل تللی د دغه وال پلیټ کې تللی لاندې زیرزمینۍ ته زیرزمینۍ دوه چته لاندې ده فور ایگزامپل هلته ښکته شوی دی. اوس زه غواړم دا انپلګ کم نه مې دی په کار یا بل کوم مشکل دی زه هغه ګورم. اوس به ما ته څه پته لګېږي چې د دې PC چې دا کوم زه چې کوم PC ته ناست یم د ده کیبل کم یو دی. یو دا کار کیږي ښه چې دلته شاته به ته لیبلینګ کې دلته څه وایي لیبلینګ دا مهم دی چې دلته څنګه دا پورټ کې کیبل وصل کو ځکه دا خو زما ستا یو سویچ خو نه دی که نه دلته تا سویچونه ته ګورې څومره ډېر سویچونه پاتې دي خیر مشته. نو ته به لیبلینګ کې ته وایي چې دا فور ایگزامپل PC1 په دې پلور کې پروت دی دا لینک هغه ته تللی دا لین د هغه دی. خو که داسې سیسټم معنی کړی نو بیا به څنګه معلوموم یو دوه حالت دي. یو حالت دا چې زه معلوموم چې دا دې PC چې کوم کیبل دی دا کیبل زه ریپلیس کوم د بل سره نه مې په کار دی یا دې پورټ نه وباسم بل سویچ کې وصل کوم یا کوم مشکل راغلی دا لین معلوموم. څنګه به معلوموم په سوال پوه شوي د دې PC نه چې انټرنیټ نه چې NIC نه چې کوم کیبل وته دلته به څنګه معلوموم دې ځکه چې دا اوس کوم یو کیبل دی. نو زه به دا وال پلیټ ټول د سر اسپړم او دا یو باندې وګورم ته وړم د سې به کشکال تر هغه ځای پورې دا خو امپاسیبل ده نه. دې لپاره دا ډیوایس راوته دی دا ډیوایس دوه الی لري. یو ته ټون جنریټر وای او بل ته ټون پروب وای. دا چې کوم ټون جنریټر دی کنه دلته دا کیبل چې ستاره NIC سره وصل دی به راوباسي دسي او په دې ټون جنریټر کې به ورکی کیبل به په کمپیوټر کې نه کیبل به په شي کې په ټون جنریټر کې به شي کې وای ټون جنریټر کې اوس خپوي شي کیبل مې راوباسي دی NIC ټون جنریټر کې مقدام عمل ته پرې دی. دا ټون جنریټر څه کار کوي دا ټون غټ وای کنه دا په دې لین باندې یو غټ لګي چې لګي یو سیګنل لګي چې صرف هغه غټ پروډوس کوي دا په دې لین کې رواني. ته به دا ډیوایس دلته تاکي وغوستو کنه ټون جنریټر کې دی خپل کمپیوټر NIC د کیبل راوباسو په ټون جنریټر کې د پروګرام عمل ته پرې دی او اوس به دا ټونر پروب راوالي چې به راوالي دا ډیوایس ټونر پروب راواخله خپل بیک اینډ ته بلاړ شي. اوس دا ټون چې کوم لین کې جنریټ کیږي خو په اټ ټایم ته یو لین سره سره یو لین کې جنریټ کیږي کنه
دا ټونر پرو بیت اوس هغه ټون لولي نو ته په یو کیبل کې دی غږ باندې کې په بل کیبل به کې دی غږ باندې کې کم کیبل باندې کې اوس ټون 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 غږ یو کو ام دا کیبل ځکه هغه ته ټون جنریټ کړو د بیت هغه ټون ولستو نو هر کیبل کم کیبل چې هغه کو ته پته لګي دا کم دی دا ما کیبل دې ته وایي ټون جنریټر او ټون پرو په شی په اوس کار څنګه کوي دا ټون جنریټر دې نه ټون سیګنل ولېږي دا لین کې رواني ته په شاته لاړ شي ټون پرو بیت دا لولي نو هر کیبل باندې هغه خو نه کنا هغه خو صرف عادي ډیټا روانه نو کم کیبل کې چالت هغه طرف نو ټون جنریټ شو دا به ته ولولي هغه باندې کې اوس اواز کوي دا تاسو څو ویډیوګانې ګورئ انلاین ویډیوګانې شته چې ټون جنریټر او ټون پرو څنګه کار کوي دا یو مشکل راحل کو کنه کیبل مې راوستو اوس دا کیبل زری ریپلیس کوم یا ان سی خراب دی یا سوئچ په بل پورت کې ورکوم بل مشکل دا دی کنه ګوره لکه مال ته لنډ کې لیکلي ویر از د کیبل آی وانټ هغه کیبل چې غواړم هغه کم ځکه پروت دی هغه پیدا کوم دویم از اټ اوکے انا دې ځکه دا کیبل دی زه دا کیبل کوم دا کیبل خراب دی کنه که خراب دی کم ځکه خراب دی فور ایگزامپل کب نه خو خراب شوی څه مشکل ورکړی دی نو دې ځکه دا کیبل ته ورکی او الته بلار شي او په ټول ډیوایسونو به وګرځي چې یو ډیوایس هم جواب ورنکو یو کیبل هم جواب ورنکو ته به څه پېښي چې کیبل څنګه دی خراب دی هغه څنګه پکې ټون جنریټ کړی دلته ټون نه راځي دا کیبل لار کې کټ شوی دی یا غوښ شوی دی اکثر وخت یاد ساته خاطر سکیورټي ډیزت خطرات دي موګه کم د سکیورټي ډیر غټ خطر دی موګه لار کې دا وایي تار وایي ته بدلته لګي ټربل شوټینګ کې هغه لار کې تار والے نور به شي نه کړی لین به خورلې سیدا ته دا هم پته لګي دلته ټون جنریټ کولته ونه رسیدو لار کې مشکل لم دي کیبل کې مشکل دی ځکه دا ډېر مشکل پیدا کوي چې شي بل شي نه ګوري صرف تا ګوري چې ټون ته رسی کنه زين مخلاص په دې الیمانی ها موګه کوم هکر دی خابل دا وس کې ما تاسو ویل کنه تاسو خیر لک سرچ کوي چې په انټرنیټ کې د انټرنیټ تاسو مې چې په نتورک کې ما سره سوئچ راوټري نو ته وایي چې د انټرنیټ اکثر وخت خلک پوښتنه کوي what is the nut and bolts of the internet په انټرنیټ کې نټ او بولټ چې تاسو باندې نټ او بولټ درنه موړ دي کنه وای دا شی نټ او بولټ کا نټ او بولټ شي خو یو راخلي په بل پسې وصل کوي ما به ته شی جوړیږي د انټرنیټ اکچولی چې جوړ شوی خلک دا د کمبل شنه جوړ شي هم دا سوئچونه دي هم دا راوټر دي هم دا اکسس پوینټ دي خو لګ هاي دي لګ سپیډ تیز دي لکه مو ته چې نتورک سره اوس مو ته چې انټرنیټ سره وصل شو مو ته د انټرنیټ یو برخه کې دی شو کنه انټرنیټ هم سیمه سره خلکو جوړ دي نتورک هم نتورکس دی کنه نو خبره مې دې پر کوله چې تاسو که سرچ وکړئ چې په انټرنیټ کې یا په عموما ټول نتورکونو کې زیاته خرچه پچ کیږي عموما زیاته خرچه باندې کیبلینګ باندې کیږي په انټرنیټ باندې چې زیاته خرچه شوی ده پچ شوی ده کیبلینګ باندې شوی نو دا کیبلینګ چې مونږ کو دا مونږ وره حکمت دا کیبلینګ چې مونږ کو کنه یو خو تاسو چې دوه سوچونه کنه کیا خیر زار رقم کې لیبلینګ مکه ته پته لګي سلاس باندې وصلته ورزه دا کیبل دی خو کده سي فور ایگزامپل ستا آی اس پی یا ډیر غټ سیستم اورګنایزیشن لپاره انټرپرایز نتورک ته جوړ کړي وګوره دا کیبل څومره منیج دي کیبل منیجمنت ته وچی دا کیبل منیج دي کنه څومره ټای دي شکل کې پراته دي څومره صفه ار یو زه په زه ورته هغه علي لګو دغه لګولې دي بنده کې او څومره منظم ار لین خپل ځای ته لري ته چوي کیبل منیجمنت نو کیبل منیجمنت چې د کړه کنه سبا چې د ټربل شوټینګ کې ستاسو ټایم سیټ کیږي چې به کیږي او بل دا چې انوایرنمنت باندې دی ټای دی پروتي هر څه پاک صفه راځي صحیح ده نو کیبل منیجمنت از ویری امپورټنت د کیبل منیجمنت چې کله من کیبل غزو دا تاسو ګورئ کنه دته مونږ وال پلیټ هم وایو کیبل ډک هم ورته وایي چې کیبل ډک عموما چې لګي کیبل خلک په چې غزای د کیبل ډک کې دا کیبل ډک ده کنه دغه دا کیبل غزل کیږي دا څه دا تر لکیږي دا بل طرف کنه لاندې لګول کیږي د کی به کیبل غزل کیږي به ته پاسه دا څه لګول کیږي صحیح شو تر دې پر کوم مشکل نه کنه نو دا ځنه وستاتو ځنه غالیزه خایم چې موږ سره کومه کوي ها کیبل منیجمنت کې کومه کوي کنه چې ستاسو د کیبل تللی لا خدي کې کیبل ډک کې تللی او خرچه بکې کنه د تاوان بکې صحیح ده ها ها دا ولی ارته سپین شو زنه خا مشکل خو نشه تر دې پوری کیبل ډک مو پېژندو نو کیبل ډک دغه سي موږ سره یو پلیټ غوندي شکل ولري وال په نه خته دي کې موږ څه کو کیبل تیرو بل دا موږ سره کیبل کلیپ دي چې دی دا وړو کې اورګنایزیشن کې استعمالای مشکل نشته لکه کیبل تل د درې کیبل دی یو ځای کې د کیبل کلیپ وای دا تیار سي میخ غوندي لري دیوال باندې کې دا میخ په وروي دا کیبل ټول څنګه کوي
ځان سره نسی به چې یو 2 متر تیر شاخه په بل ولګا به 2 متر اخوا نور دا کیبل به څنګه منظم تللی دا کیبل کلیپ دی دا به کیبل ټای دا چې دا او وخت هم کتل کنه کیبل ټای خو هغه ګران بای دا لګا ځان راخه نو دا کیبل ټای دا نو فور ایگزامپل تاسو یو بندل کیبل تیرې فور ایگزامپل شل دانه کیبل دی دوی ځکه چې د کنه یو کیبل ټای راوړل د سیرابل غو خاصیت لري کنه سی ولګا ورته به یو 2 متر چې تیر شو به ولګا به 2 متر نور دا به څنګه شي پاک صفه به ترغه پر لاړ شي ته شوی کیبل ټای دا به وال پلیټ دی چې دی وال پلیټ دی په دیوال کې ما اکثر وخت کتلې کنه چې دلته لګیدل دي مونږ ته لاندې غراته راو دا به وال پلیټ دی کی بیهایند شاته په دې کې ګوره کیبل وسلی ښا او د باندې تاسو سره به دې کې تاسو RJ45 به کنه کوه قدار انټرنیټ ته اخلا دا به کیبل کام دی چې دی کیبل کام دا د سی علی ګوره دا سی دا دغه نه تاسو دا کیبل داخل دا بند دی دا به ټک ورکه خلاص بشي کیبل به کتیر کې به برابر کې دغه نو سيسي فور ایگزامپل لاس کیبل د لمنش کوي داسې خصي چې کوي لاس کیبل منج کوي د پیج پینل د پیج پینل خو زنه ویډیوونه کتلې کنه پیج پینل عموما موږ غټ نتورک ډیر استعمالو چې د سوئچ او راوټر کې منیجبلټي اساني شاته بیک ان کې بار څه دلته یو سیمپل ګوره لکه کچیرته زما شل لنو د سره غلي د اسلام راولم او سوئچ کې ورکوم داسې کنه د دې منیجبلټي سخت په دې چې بیا ګډ وډ کیږي دا سوئچ دی د سوئچ سره بار دي چې موږ فور ایگزامپل پیج پینل لگاو د پیج پینل کې شاته نه بیا ګوره څه کیږي خړایک په ډایرکټ لین دلته ټرمینیټ کیږي دا چې کوم لینونه راوصل کنده غزینا نو هغه لین دلته ټرمینیټ کیږي ډایرکټ په ډایرکټ په خپل اړه پاغي من ورکول کیږي دلته بس دایمي کیږي ښا بیا راځل کیږي نه دا چې دلته ولګول دلته کلر کوډینګ دلته ورکړی چې وکړل د پیج پینل بیک اند چې دی بیک اند دی دلته چې تا کیبل ولګاو فور ایگزامپل د سوئچ د فور ایگزامپل بیک اند نه چې کوم پورټونه راغلي دلته ولګاول اوس به څه کار کیږي د دې فرنٹ اند دا دی دلته به RJ45 کنیکټر کنیکټ کې اخو خد خبر اوس سوئچ ته ورکې PC ته ورکې عموما دا موږ سوئچ سره لګاو چې لپاره لکه د PC نه یو سیز راغلی کنه PC نه پیسانو نه شل پیسانو لینکونه راغلي موږ دلته ټرمینیټ کو چرته دلته ټرمینیټ کو به دې نه واړو دغه موږ کیبل جوړو او د دې کې نه باسو بل چرته ورکاو سوئچ کې ورکاو د شي ایزي منیجبلټي پر نو تاسو دې باندې سرچ وکړئ چې پیج پینل کې څنګه لینونه ټرمینیټ کیږي او څنګه ایزي منیجمنت د پات څنګه استعمالي صحیح شو صحیح ده وروره ها پیج پینل باندې سره لګو غوري لیټس میک ا کیبل دی کیبل باندې موږ ډېر خبرې کړې کنه سټریټ کیبل کراس کیبل او رول اور کیبل روحاني سټریټ کیبل د چیز لپاره استعمالي شاباس ډیفرنٹ ډیوایسونه چې استعمالي سټریټ کیبل استعمالي او کراس کیبل سیم ډیوایسونه کراس کیبل استعمالي ځکه د ټول قسمه چرته کړو په پن آرډر کې موږ ویلو کنه چې موږ سره درې ډول ډیوایسونه دي یو MDI دی یو MDIX دی او یو آټو MDI دی MDI چې دی کنه دا په 1 او 2 باندې سندینګ کوي په 3 او 6 باندې ریسیوینګ کوي او آټو MDIX مې چې په 1 او 2 باندې ریسیوینګ کوي او په 3 او 6 باندې سندینګ کوي نو کچیرته ته د MDIX سره نخلي مجبور چې بیا کراس کیبل وکاري او کچیرته د MDIX د MDI سره نخلي بیا سټریټ نخلا مشکل نشه ځکه تل پن آرډر کې سندینګ او ریسیوینګ بای ډیفرنٹ وسی خدا خبره ټول به په آټو MDIX کې څنګه ده او موږ ویلو کنه چې موږ سره دوه ډوله د سټانډرډز دي چې یو ته TIE 588A وي او بل ته TIE 588B وي دا TIA یو ارګنایزیشن د ټیلیکومونیکیشن انفراستراکچر مې له انډستری اسوسییشن چې شه انډستری اسوسییشن دا یو نړیواله کمپنۍ ده او د کیبل سټانډرډایزیشن لپاره کار کوي چې لپاره تاسو چې وایي کنه چې دا کیبل به 100 سپیډ ولې دا به ګیګ ولې دا څوک ډیفاین کوي او دا مختلف سټانډرډایزیشن تاسو به ورسې کنه 100 بیس ټي او 1000 بیس ټي دا ټول د دې کمپنۍ کار دا کمپنۍ خپل کیبل نه جوړي صرف سټانډرډایزیشن کوي ښا نور کمپنۍ دی بیا کمپنۍ ځان خپل کیبل جوړي نو دا اچ دی کا بی موږ ډیر استعمال شي بی تاسو به کتل کنه وایټ اورنج وایټ گرین بلو وایټ بلو گرین وایټ براون دا موږ ډیر استعمال وکړو دا ای به دومره نه استعمالي نو کله چې سټریټ کیبل استعمالي خو خد خپل ک ا سټانډرډ استعمالي او ک بی استعمالي خو په سټریټ کیبل کې دوه طرفونه به ا یا به دوه طرفونه بی په کراس کیبل کې به څه کوي یو طرف به ا بل طرف به بی
رولول کیبل موږ اکثر وخت نه جوړو تیار بای ډیفالت اخلو ډیر خراج کو جوړیم یا که استعمال کې به استعمال کې استعمال او که به استعمال خو یو طرف به مغه یو بل طرف به دغه مکمل سرچپای مکمل سرچپا لکه تا یو ا استعمال کو صحیح شو یو طرف به امدای بل طرف به مکمل د لاندې طرف شروع کې اول بيدا دویم بيدا دریم بيدا څلورم بيدا پنځم بيدا صحیح شو مشکل خو تر دې پورې نه دا یو ځل مشکل واقع اوس لاندې بیا ورک شو اوکې او پن اورډر تاسو ته ما په دې باندې خبره کړې وکړه لکه وو تاسو ما ویل چې پی سي د راوټر سره مونږ کنیکټ کوو ګوره پی سي ټو راوټر کراس کیبل له هلن کې ډیوایسونه هم ډیفرنٹ دي خو دا ځکه چې پی سي او راوټر چې دی هغه دوه ام ډي آی ډیوایسونه دي سینډینګ او ریسیوینګ والا پنونه یو رقم دي ټول قسمه تاسو ما پکړې وی کنه چې ولې د سکار کیږي ها ورپسې چې دی ورپسې راځو فایبر اپټیک ته دا نوې ټیکنالوژي ده په دې ټیکنالوژي باندې حتما ځان پوهیږي ښا اټ از د لیټیسټ ټیکنالوژي تاسو خپل پته شته کنه چې دا کوم سره پایپ دغه کیبل مل ټویسټډ او کویکزل او په دې کې ډیټا د برق په شکل تلا نو معنا د الکترون په شکل ځکه ته موږ الکترونیک وایو او الکترون ځان خپل خاصیت لري د کې به ډیټا اوس د نور په شکل دي چې شي تاسو ته د پروتون خاصیت معلوم دي نور په شکل ځلته او پروتونی کنه تاسو په کې چې د نور سرعت څومره دی ډېر تیز نه دی پس ما نه یې تاسو ته وایي په فضا کې د نور سرعت څومره دی 3000 بلس په توان دا ته اندسې دی کنه خو بیا فرق کوي لکه اوبو کې نور شان کې فرق کوي کنه بیا کنه کمی کنه فضا کې تیز دی نو کڅه هم په دې شیشه کې عموما فایبر کې چې موږ سره ډیټا ځي کنه دا کور به یا د شیشي او یا به د پلاستیکي اوس تر استوان چې ولی دا اصلا استعمالي کلی انکسار چې شي ټوټل انټرنل ریفریکشن چې شي دا د کلی انکسار په توګه کار کوي ښه برادر نو حالن کې چې دا سپیډ به د فضا عمر تیز نه په فضا کې چې په خلا کې چې څومره د نور سپیډ دی هغه خبره ته نه کنه ځکه تل کثافت او غلظت زیاتېږي پرې کې خو بیا یې هم سپیډ څنګه دی حتما تیز دی فایبر سپیډ تیز دی ولی فایبر په شي کې کار کوي په نور باندې شکل په نور ډیټا د نور په شکل وي خدل ته اوس ډېر ایڈوانس خبرې متوجي شي ورته ګوره it is a thin flexible medium that conduct pulses of light with each pulse representing a bit دا یو نری میډیم دی والا دا چې د کور بچ شي یا پلاستیک یا بګلاس وي د کې با ډیټا زی په شکل د لایټ په شکل د نور او دا به ریپرزنټ کوي شي صفر او یو they are immune دلته ټیر نه پاتې شوی they are immune to چې شي باندې ډېر قوي دي اوس کلیکم ناخلي electromagnetic interference کنه تاسو ول چې EMI په مقابل کې immune دي immune څه معنی ده تاسو به ویری کنه په انسان په بدن کې سپینې حجرې دي سپینې حجرې امیون دي د امراض مبارک ډېر قوي نه دي نو دا امیون سیستم دی دفاعي سیستم دی نو دا ډېر زیات قوي دي په مقابل چې شي کې ایمای بخینه ایمای نه لري یعنی یو بل باندې تاثیر ماسیر نه چي ځکه تاسو به اکثره وخت کتلې دا فایبر کیبل دغه ریډي نه رہی تاسو سمندر لاندې ګورئ د یو تونل خطه کوي دي کې hundreds of دا لین دي ښا 100 of فایبر لین د په منځ کې ځکه هغه شي ایمای په یو بل باندې ځکه دغه خو ډیټا د الکترون په شکل نه ځي کنه د نور په شکل ځي کنه د بر په شکل نه ځي د نور په شکل ځي چې په شکل د نور په شکل ځي ښا مشکل خو تر دې پورې نه خنو ته کې دا ډیټا د نور په شکل ځي کنه اوس دې کې مخکې ډېرې خبرې دي ښا یو خو ایمای بیخي صفر نه پیژني بیخي have very low signal attenuation ګور attenuation ډېر کم دی څه معنا په لین کې چې کم دی دا انټرنیټ کیبل چې ما ته استعمالو د attenuation به کم ځای پوره کېدو سلمتره attenuation دا معنی ته مکمل سیګنل لو شو ته مجبور وي چې به د ریپیټر استعمال کی صحیح شو کنه ترڅو بیا هغه ریجنریټ کې او به ته عادي حالت ته راوګرځي دا سیګنل په دې کې موږ وایو موږ سره دوه ډول کیبل دي په فایبر کې هم یو ته سنگل موډ وایو بل ته ملټي موډ وایي دا سنگل موډ تر ډیر ځای پر کار کوي تقریبا 75 کیلومتر ایون 100 کیلومتر پورې
100 کیلومتر پورې دا د ډیټا لګي 100 کیلومتر نه خو ورته به یو ریپیټر لګي تاسو بغاټ کیبل کې لګي د څه غاټ ریپیټر ته لګول شاید مخکې عکس کې راشي دې کې ریپیټر لګي خو ډیر زیات ورسته معنا اټنویشن کم دی یعنی اټنویشن څه معنا as the signal travel it lose its strength signal چې سفر کوي خپل strength له لاس ور کوي یو وخت کې دا ډیر زیات زپی کیږي د اټنویشن وای د اټنویشن څنګه ډیر کم دی معنا سیګنل ډیر زر نه ضعیف کیږي په سنگل موډ کې خو به ډیر کم کیږي صحیح شو مشکل خو نه and are very hard to tape ډیر په اسانۍ ماتیږي نو یو کار پکشته ښه چې قات کول سره ډیر زیات تضاد کې د قات کوي به بيخینه تاسو اکثر فایبر کیبل چې ور کنه ایو ګردشي کې د سي ګرد دغه کوي زموږ تاسو غوښنه د سې نه کې لکه دا موږ تاسو دا انټرنیټ کیبل لتا وتا کو اما تیږي خو پلاستیک لري یا ګلاس لري هغه ډیر زیات دغه یو مشکل لري دا کې تاسو سره پام کوئ they are developed for overseas links عموما دا ګوره د ځین کې استعماليږي لکه سمندر باندې تیرې یا ایون په نن سبا په ډیټا سنټر کې استعماليږي ځکه سویچ او راوټر ترمنځ استعماليږي دا چې ډیټا ټرانسفرینګ څنګه هاي ټرانسفر وکي هاي ټرانسفر وکي fiber optic is also prevalent in the backbone of the internet ګور په انټرنیټ د انټرنیټ د backbone چې ټول په چی کنیکټ دی ما ته چې کراچۍ سره کنیکټ کیو عام په فایبر هغه چې مخکې کنیکټ دی آفرین AT&T کمپنی چې څومره کیبل غځولې دي په سمندر کې فایبر سپیډ نه خو بیا سپیډ چې دی کیش نه however the high cost of optical devices such as transmitter receiver and switches has hindered their development for short haul transport such as in land or in home or residential network دې عمومي معنا ته کوم دا چې وي د فایبر اپټیک په د کیبل او د دې ترانسمیټر او د کې کوم ریپیټر لګي دا او نور دا کوم سویچونه چې دي دا راوټر چې دي دا د دې قیمت لګران بیا دی ځکه نو وسپورې په هوم کوردو او سمال نتورک کې دا پورا نه دی ډیپلای شوی ځکه قیمت یې ډیر ګران دی روسته په دمه تاسو نه پورا ترانس دغه درکوم دا زما واست چې کوم کمپیوټر کې NIC دا انټرنیټ NIC چې دا وروره دې ست مستقیما د فایبر ولا لینک نشي کنیکټ کولای تاسو تا کمپیوټر هم برقي کمپیوټر دی الکترونیک کمپیوټر دی موږ وایو کمپیوټر از ان الکترونیک ډیوایس دا دی بيخي په پوتون نه پیږي لایټ نشي لوستلای ستا چې کوم سویچ دی چې ادي غزه راغزه دا انټرنیټ سویچ دی اصلي نوم ګورې انټرنیټ سویچ دا د انټرنیټ سپورټ لري د فایبر د نور سپورټ نه لري دا چې توس غواړي دا د نور په شکل ډیټا ته نشي انتقالېدلی ښه د کې بیا موږ د سویچونو ورو چې هغه کې SAP پورټ راځي چې راځي هغه سویچونه هم ګران دي دغه SAP پورټ لپاره به ته SAP ماډیول اخلي هغه په کنیکټ کې د SAP ماډیول کې به ته چک دا د فایبر کیبل ورغځي نو ډیټا به نور په شکل راځي خو SAP به چیشته اړای به ته برقي شکل ته به سویچ ته برق کې ورکړي ځکه سویچ تا په برق ویږي نو دغه SAP ماډیول شاید ډیر زیات ګران به وي شاید لزر اسوار لزر افغاني قیمت لري یو SAP ماډیول دا ګران به دی برادر نو ځکه چې دا SAP ماډیول ګران دي د پاره چې کوم سویچ دی هغه کې به SAP پورټ ولري یا کته په ترانسمیټر اخلي معنا دا چې دا ترانسلیشن وکي د چی شنه د نور د چشته الکترون ته نو دا به څه کار کوي دا پیسې لګي کنه دا چې ګران به ځکه وي په لین کې وسه پورې صحیح څوک نه ډیپلای کوي عموما په انټرپرایز نتورک کې اسپین او یا هم ډیټا سنټر لکه مایکروسافټ ډیټا سنټر او داسې دلته به دا استعمالېږي د های سپیډ د یو خبر تاسو واورئ چې د الکترون او د فایبر د لایټ ترمنځ بلا شي فرق دی روسته تاسو ته زیو ایڈوانس ټیکنالوژي د معرفي کوم اوس په دې کار روان دی زموږ ستا کمپیوټر په الکترونیک کمپیوټر دی دا په چی کار کوي په الکترون کار کوي د برق په سیګنل کار کوي سویچ دی هم داسې راوټر دی هم داسې دا یو ټیکنالوژي اختراع وشوه چې خیر د ډیټا دی په کوم شکل زی د نور په شکل خو لا اوس به دا اختراع نه شوی چې دا لایټ په شکل چې ډیټا را باید بیت چینج نشي الکترون ته امدا ډیټا د ستا کمپیوټر پروسس کې امدا ډیټا د ستا سویچ کمپیوټر پروسس کې دې ته ویل کېږي فوټونیک کمپیوټینګ چې شي دا ان شاء الله تاسو ما سلاید کې راځو په دمن اوس ځانان کار کوي چې داسې کمپیوټینګ راوباسي چې هغه فوټونیک کې چې همدا فوټون داخل شي کمپیوټر ته او کمپیوټر کې د هر شي په لایټ په شکل وي چې د برق په شکل نه دا به کمپیوټر ته ډېر زیات سپیډ ورکړي او د لپاره د چې نوې ډیوایسونه جوړیږي ریم هم نه وي پروسیسر هم نه وي دا ټول اله ونی کیږي
دا ان شاء الله رسته تاسو زوم چې کلاود دې ته موږ وایو فوټونیک کمپیوټینګ چې شي فوټونیک یعنی کمپیوټینګ بکیږي خو شکل د فوټون لایټ به پروسس کیږي چې اوس لایټ نه پروسس کیږي خو اوس پوه شئ تر دې پورې مزه خلاص شو I think I lost again my another slide ها نو اوس راځو موږ سره به فایبر دا فایبر چې عموما کم لین دي دا په دوه شکلې یا به دا سنگل موډي یا ملټي موډي دا ډېر مهم دي دا سنگل موډ چې کنه د کې اټ ټایم دوا یا دو زیات سیګنل ټریول کوي شي کولای شي په چې کې په ملټي موډ کې یو بخای ښه په ملټي موډ کې په سنگل موډ کې اټ ټایم یو نه یو سیګنل به تللی شي اوس ګوره خبره څه ده اکچولی دا فایبر کیبل چې تاسو ته ښکاري د کور ډیر زیات کوچنی وي کور یې څنګه وي ډیر زیات کوچنی وي د سنگل موډ چې کم کور دی دا 9 مایکرون یې څومره 9 مایکرو یا موږ ته مایکرون وایو یو مایکرون څومره د سکند د متر څومره لس پتوان د شپږمه برخه لس پتوان د یعنی میلیونمه برخه میلیونمه راځي تو یو متر میلیونمه برخه نو ګوره اکچولی من کله کله وای مثال چې ورکو د انسان د سر چې کوم وخت دی یو وخت عمر دغه اندازې ګوره خو خصوصیات زده کوي تاسو ته ما ویلي ګوره فایبر باندې زده کړئ توجه کوم چې د نیو سی سی نه چې کوم دغه دی کې ویلي چې سنگل او ملټي موډ فایبر تر منځ باید تاسو حتما فرق وپیژنئ ګوره البته ګوره دا سنگل موډ فایبر دی دغه چې دا کم کور دی دغه خو ګر چا پر شان تا ویروس ته وایي چې پروټیکټ د پاره د شان تا وی پیل دی او دا شانی اکچولی دا کم کور دی دا کور د بیا د ګلاس نه جوړي یا به د پلاستیک نه جوړ وي دا د سنگل موډ چې کوم دا ما سره کور دی دا 9 مایکرون څومره کور 9 مایکرون تاسو دا څنګه دا ډیر مهم دی او د ملټي موډ 3 پته اکثر کتابونو کې 15 پته څو دلته 50 راکړه 3 پته 15 پته 50 دا مایکرون کور دی دا کور زیات وي چې کور زیات په دې کې اټ ټایم 2-3 سیګنل تللی شي څو 2-3 لایټ زی دا یو لایټ چې په کوم ځای باندې لایټ شي کنه فور ایگزامپل مارکر نشته کنه دا ګوره لکه پدې کې کم چې ملټي موډ دی پدې کې 3 لایټ زی اټ ټایم انکسار په طریقه ځکه د چې لایټ شي د سیزیر ازي دا بل به لګ اخو لګ چې فرق کې به خو یو بل سره نه انټرفیرنس نه کوي کنه نو 2-3 دغه پکې روانې شي لایټونه پکې روانې خو پدې کې اټ ټایم بیا یو زی اوس کم ځای کې کم استعمالي یاد ساتي سنگل موډ چې را ګران بیان دی یو اټنویشن زر نه کوي ځکه یو لایټ پکې روانې ان 15 یا 10 کیلومتر پر د اټنویشن تقریبا 3-15 کیلومتر کې اټنویشن کې ځکه سیګنل ډیر دي سنگل موډ موږ د لری ځای پر استعمال کوو لکه پاکستان چې د افغانستان سره کني کو دا د لند ځای کې استعمالو اوس دا کوم ځای کې استعمالېږي لند دوه برانچونه ذکر کوم مخالټا زیاته لګم نو بیا دا استعمال کا سنگل موډ کې شاید ډیټا کم لاړ شي خو سپیډ زیات دی او بل د اټنویشن کم دی نو دا څنګه دی دا موږ د ځین کې استعمالو مشکل خو نه تر دې پورې نو تاسو په چینل چې موږ سره دوه ډول دی یو سنگل دی یو ملټي موډ دی په ملټي موډ کې 100 لایټ اټ ټایم تللی شي او په سنگل موډ کې یو رواني د سنگل موډ چې دی هغه کور کم دی او د ملټي موډ زیات دی 50 مایکرون مایکرون خو مو پیژنو کنه سکند متر لاس پتوند شپږم ښه سټرکچر ته ګوره ښه د دې عمومي فایبر it has a thin strand of glass or plastic ګوره د دې د اخیری کور چې دی کنه دا به حتما یا د پلاستیک یا به د ګلاس وي the strands are thin like human hair انسانانو د وختانو غونې نری the core is the center of the fiber optic actually the core center the data سوکړي دا کوري وړي that use light to transmit data په دې کې لایټ په شکل ډیټا څنګه زی رواني دوه موډ دی یو سنگل موډ دی ګوره سنگل موډ ډیسټنس څومره دی 100 کیلومتر او سیګنل پکې یو رواني د دې ډیسټنس څومره دی 3 کیلومتر خو وته بیا یو ریپیټر لګي ځکه سیګنل یې ملټیپل روان دي بل دا لانګ ډیسټنس د پاره استعمالي ځکه بره لیکلي کړي 100 میټر او دا شارټ ډیسټنس د پاره استعماليږي د کم کور چې نه مایکرون د شپته اکثر کتابونو کې شپته 3 شپته 15 شپته 50 صحیح شو بل دا ګوره په سنگل موډ کې سنگل بیم اف لایټ د لایټ یو شعاع روانه او په دکې ملټي بیمز اف لایټ یو په یو زاویه روانه بل زاویه روانه بل په بل زاویه یو بل سره با یو به انټرفیرنس نه کوي ځکه هموار جسم دی کنه د عموما تاسو کله را فایبر اپټیک کلر د اورنج کلر چې راغلی دا حتما شي ملټي موډي
او چې اکوا یا یلو ته نږدې رنګ واغه څنګه عموما سنگل موډ وي دا ملټي موډ چې دی کنه دا لیډ استعمالای ښه د دې کې چې کله ډیټا زی تاسو د سره کار نشته خپل اتوماتیک دی لیډ په تور دا ډیټا لیږي ښه او دا سنگل موډ چې دا د لیزر په شکل ډیټا لیږي یعنی لیزر دا رڼا وباسي ښه تر دې پورې ځین خلاص شو ښه ګوره دلته تاسو پوهیږئ ښه چې دا ډیټا څنګه ځي په کوم ترتیب ځي تاسو ته ما ویلا سنگل موډ او ملټي موډ باندې پوه شئ په دغه د ډیټا په کور کې روانه کور مو پیژنو کور یا د پلاستیک نه جوړي یا د ګلاس نه جوړي چې ولې د پلاستیک او ګلاس نه جوړي وس خبره کو تاسو ټوټل انټرنل ریفریکشن پیژنئ انکسار خو پیژنئ کنه او په انکسار کې به انکسار دغه ته شی وي کلی انکسار ویل مده چې دا نور په مکمل توګه دومره انکسار وکړي چې به د خپل جسم ته را داخل شي ګوره یاد ساتئ مخکې تاسو ملګرو نه ما پوښتنه وکړه مونږ خو یې تاسو خو وس ماشاءالله فزیک او ریاضیات مو ویل کله چې د غلیظ جسم څخه غلیظ ټینګ ته وای کنه د غلیظ جسم څخه رقیق جسم ته داخل شي رقیق معنا یعنی نره نور انکسار کوي کنه څومره چې د دې رقیق د غلیظ جسم غلظت زیاتیږي عمره انکسار زیاتیږي عمره دور لا انکسار کوي دومره چې موږ د غلظت زیات کوو د نور بیت هم خپل جسم ته همدا خبره ده کنه دا خبره موږ په کتابونو کې لوستله په مکتب کې لوستله اصلا موږ ته کوم फायदा واغستله اکشن امپلیمنټیشن زي دې ته دا फायदा واغستله راشه دا کور دی چې شه دی دا کور نه دلته ډیر متوجي شيخه دا کور دی تاسو مې چې کور عموما د چینه جوړي پلاستیک یا ګلاس نه دا د پاسه کلیډینګ دی دا د فایبر لین کې کوم شان دي دا کلیډینګ ډیر مهم دی د کلیډینګ د پاسه یو پروټیکټیو شیټ ورکړ دی یو دغه دی کنه چې دا خراب نشي او زخمی نشي او ونه ټکیږي هغه پروټیکټیو شي دا کوم خاص کار نه کوي خو کلیډینګ ډیر غټه څه اجرا کوي کار اجرا کوي دلته ګوره دا کور دی د دې کور چې کوم دی ګوره دغه څومره دی کثافت او د دې کلیډینګ آفرین ګوره د رقیق جسم نه چشتل نور ګوره د دین او د ګلاس ته نه نوځي ته باندې چې وځي الته به څه دی دا رقیق غلیظ جسم دی کنه واخو څه دی رقیق نور به څه کوي انکسار کوي د دې کور دا غلظت دومره زیاتې ترڅو دا نور څنګه شي به ته خپل ځان کې راجذب کی دلته چې دا پلاستیک استعمال یا ګلاس استعمال دا د توانایي لري دا دوه شنه توانایي لري چې دومره غلظت ور زیات کی چې دا نور بیا خپل به ته په دې جسم کې څه شي چې د باندې ونوزي نو ګوره فور ایگزامپل دا نور کچې ته په دې حالت کې راش دلته د رقیق د غلیظ جسم نه رقیق جسم ته داخل شو نو معمولی غو نشي به وکي معمولی غو نکو غواړي به وکي نو تو ستینشا او دی دلته چې د کم کور دی د کور غلظت څنګه کا زیاته ترڅو دا نور به ته په خپل جسم کې به ترتاو شي نو دا نور به څنګه کار کوي ګوره دې نه د لیزر مای نور راغله دی د دې غلظت زمره زیات دی چې د باندې تی دا نشي وتللې دا نور دلته راتاو شي غریب دلته چرته شي دلته ولګي لاندې مغه معاملې دا نه پردي نو لاندې بار ترڅو اخر سرته اوزي صحیح ده یعنی معنا لایټ اخر سرته ورسیږي دا د باندې وتلو ته نه پردي دا خصوصیات دي ښه دلته چې د پلاستیک او ګلاس استعمالېږي دا دی وجه لپاره استعمال دلته دا غلظت راځيات کې دا کلیډینګ هم ډیر زیات مهم رول لري پروټیکټیو شیټ به صرف د پروټیکټ تاسو پوهیږئ چې امنیت او خوندیتوب په خاطر دی نو تاسو اوسو پیژندو شدت کې چې دا ډیټا ټریول کوي د لایټ په شکل او کوم قانون استعمال کړی دی ټوټل انټرنل ریفریکشن استعمال کړی دی نو اوس کوم سره سنگل موډ فایبر وي نو دغه به دغه یو شعاع چې شبزي یو شعاع روانه کملټي موډ وي به دا انګل بسر فرق انګل د لګیدو انګل بسر فرق ګوره دا یو انګل دلته ولګیدو کنه کدی یو بل لایټ راشي دا انګل صرف فرق وکړل ته ولګي دا بل لار کې سره ځکه انټرفیر وکینا او کدل ته ولګیدل ته ځي سر چینجینګ کوي پر کوي کنه د سره یو ځکه سره نه لګيږي نو درې لایټ هم پتلې شي ولې د کوري پراخه ده او لایټ پکې زیات ټریول کول شي او دا لیډ استعمالای لیزر نه استعمالای مشکل څه تر دې پورې په شوي څنګه کار کوي ها اوس راځو الکتریکل سیګنل او اپټیکل سیګنل ترمنځ خبره کوو ګوره ما او تاسو چې کوم سیګنل دی کنه عموما په کمپیوټر کې چې کوم سیګنل کمپیوټر کې ټول ډیوایسونه دي کنه دا سیګنل استعمال کنه دا سیګنل د کم شکلي الکتریکل سیګنل برقي سیګنل سوئچ او راټور چې تمام ته استعمال هغه هم داسي په دې لین کې هم چیروانه الکتریکل
سیګنل رواني اوس په ډیوایسونو موږ یو کنه کمپیوټر از الکترونیک ډیوایس نه وایو اوس اپټیکل سیګنل خبره چیراله اپټیکل سیګنل خبره چې د اپټیکل سیګنل خبره را لکنه متوجه شئ خانو ما ویل کنه چې سیګنل دغه تاسو سیګنل ټایپ او پیژندل اوس کوم چې ما سره اپټیکل سیګنل دا خو نور په شکل زی نو زه نشم کولای دا ډایرکټ په ډایرکټ د لین د خپل کمپیوټر سره کنیکټ کوم ولې زما کمپیوټر ان آی سی چې دا په دنه پويږي سوئچ هم بای ډیفالت په د نه پويږي راوټر هم نه پويږي د لپاره ته وس یو ترانسلیټر پکار دی کنه چې سیګنل خو په نور رااله اوس باید د دې په خاطر چې زما ډیوایسونه ټول الکترونیک ډیوایسز دي دا باید به ته شي دا سیګنل باید الکترونیک سیګنل ته چینج شي پوهیږي چې ولې باید چینج شي ځکه ډیوایس داخل کې په الکترونیک باندې کار کوي برقي سیګنل باندې کار کوي کنه نو دلته باید دا اوس چینج شي د لپاره موږ سره مختلف آلې دي چې هغه به موږ استعمالوو نو چې کله سویچ سره فایبر استعمالي حتما به ته والي استعمالي بای ډیفالت نه کیږي ترانسیور از یوز فور دیس پرپوز د لپاره چې استعمالېږي چې اپټیکل سیګنل چاته واړی الکترونیک سیګنل ځکه زما سویچ په چی باندې کار کوي هغه انټرنیټ دی هغه په انټرنیټ سیګنل باندې کار کوي د برقي it has both the transmitter and the receiver په دې ترانسیور کې هم چې شته هم پکې ترانسمیټر شته هم پکې ریسیور شته ګوره دې طرف نه برقي سیګنل روان دی ښا دا کوم الکتریکل سیګنل دا صفر او یو نه یاب چولی ښا خو د سیګنل چې هغه نمائندګي کوي چې صفر او د یو دا سیګنل روان دی ګوره صفر او یو نمائندګي کوي کنه کله چې ګوره دې دا کوم چې ما سره ترانسیور دی کنه دې ته ورسته راځي موږ سره عموما اس ای پی استعمالو چې استعمالو دا اس ای پی په دې سوئچ کې لګیدلې د سره چې ذکر دا خپل د فایبر کیبل کنیکټ کما د سوئچ نمبر ډیټا راوځي کنه سوئچ نه چې ډیټا راوځي په الکترونیک شکل کې کنه الکترونیک سیګنل کنه نو دا ترانسیور بچو کی دا به چینج کې چی شتا اپټیکل تا لار ویلګو دا هغه تر څو اپټیکل باندې ډیټا راشي ما ته سوئچ ته راکې بیا دوانه کار کوي کنه زه وایم چې ګول ترانسمیټر دی دلته ته ډیټا څنګه رااله صفر او یو شکل الکترونیک موډ کې رااله الکترونیک سیګنل دی د دې خو اصل په اپټیکل سیګنل په چی دا او دا لین هم فایبر د ځکه کنه دلته ډیټا رااله دلته چې بیت ریسیو کیږي هغه بیت ان ډیوایس د چې هغه بیا په اپټیک باندې نه پويږي نو بیت هغه ریسیور باندې ته بیت په صفر او یو شکل کې ورکی په د صفر او یو په الکترونیک طریقې ورکی خاله الکترونیک سیګنل شي اوس نو پیژندل بای ډیفالت سوئچ د چشتوانی نه لري خو دې باندې کوشش کیږي بیا ته څنګه کوشش کیږي اوس ګور څه کار کوي ښا دې لپاره په خوا به جی بیک استعمال شي جی بیک ګیگا بیت انټرفیس کنټرولر دا اوس نشته اوس اس ای پی استعمالېږي چې شي اس ای پی معنا دا سمال فورم پلګیبل هم د څه شي دی ښا اس ای پی دا دی به اس ای پی 1 دی اس ای پی پلس دی اس ای پی پلس 1 دی او کیو اس ای پی پلس دی را سپیډ سره فرق کوي ښا اوس ګورم اس ای پی چې شي تاسو را سوئچ ښکاری ها دلته ګور دا ار جی 45 یو دغه دی کنه یو پورت دی دا ار جی 45 دی خو دلته چې کوم یو سره وصل دی چې دی دا اس ای پی پورت دی چې دی سوئچ کې بای ډیفالت چې کله تاسو د انټرنیټ ته د فایبر د پار سوئچ اخلي کنه هغه د فایبر سوئچ وای هغه کې ټول چې شي است بیا ها اس ای پی پورت نه پکې شي اس ای پی پورت نه دا اس ای پی پورت هم دا کار نه کوي د اس ای پی پورت لپاره به دا اس ای پی موجول اخلي چې شي تاسو ته چې 1000 یا 2000 16000 قیمت لري هغه ته دا لخوا دا چې شي دا اس ای پی پورت دی دا اس ای پی موجول بر واخلي په چې کې به وصل کی په سوئچ کې به د اس ای پی پورت کې بلکې نو وصل کی کنه اوس به د فایبر لینکونه راوړي چا سره وصل کی ام دی د اس ای پی موجول کې ورکه اس ای پی موجول خو ته په اس ای پی پورت کې لګیدل نو دا ډیوایس دا کار کوي چې شو کی چې اپټیکل او الکتریکل ترمنځ ترانسلیشن وکي او دا په خپل قدرتي دا کار نه کوي ښا د لپاره سټانډرډ لیکل شوی دي تاسو ته ورځ ما ویل کنه چې 802.3 کې څه دی ام دا 10 انټرنیټ دی کنه چې 10 سپیډ ولي به په د پسې اډوانسمنت رال کنه دا تاسو ان شاء الله به ورځ دا سټانډرډ درکوم لکه 3 اے بی دی آی تھنک اے زیډ دی دا پکې چینجز رال دا 100 ام بی پیس چراله ګیګ چراله دا په نوې سټانډرډونو کې رال کنه اوای رال سټانډرډ نوې سټانډرډ وته وټاکل شو ښا لکه 802.3 کې یوازې 10 ام بی پی اس وو وروسته چې دا 100 شو او ګیګ شو او 10 ګیګ شو دا په نوې سټانډرډونو کې رال دا اس ای پی چې دی کنه دا چې اوس دا اپټیکل الکترونیک تار الکترونیک اپټیکل راځم خاص پروتوکول کاری دس نه دا ما نو سیر شو آی تھنک سبب ته زړه وایم 802.11
ام دې زما څومره خیال دی هغه په دمانی ته چې څومره سپیډ به وای دلته اوس ګوره کوم چې ما سره اس اف پی دی کنه دا به 10 گیگ سپیډ وي څومره او چې اس اف پی پلس دغه دا اس اف پی پلس دی دا به 14 جی بی او چې کیو اس اف پی پلس دی معنا کواد small form vector pluggable SAP سمانه small form vector pluggable دا به ډولونه دي SAP اخلي ارزانه به SAP plus اخلي ګرانه به QSAP اخلي لا بګرانه QSAP plus اخلي لا بګرانه سپیډ سره چینجینګ کوي ښا چې دا به څومره سپیډ باندې داله ډیټا ورکوي او تاسو خبره چې فایبر څومره سپیډ ولې فایبر خو ډیر تیز سپیډ ولې صحیح ده نو تاسو چې کله دا لین د فایبر سویچ سره کنیکټ کوي حتمن به تاسو SAP استعمالوي مشکل خو تر دې پورې نه کنا پوه شوي ښه نو تاسو اس ای پی او پیژندل اوس دلته میډیا کنورټر دی ځنه د سیو ډیوایس چې هغه اس ای پی پورټونه لري نو بیا لکه کیمرا دا زه کیمرې تم پیسې را سړي رشوي دی غواړم کیمرې تم شی بوزما اپټیک کیبل بوزما هغه کې اس ای پی پورټ نه لګول کیږي یا ما څه د سویچ د په خوانه دی هغه کې بيخي اس ای پی پورټ نشته نو به وسه کار کې دا به ګوره میډیا کنورټر مختلف کمپنی دي چې دا میډیا کنورټر تولیدوي دا څنګه چې دا کنورټر دی د چیش لپاره فایبر راخلي چیش ته بدلای الکتریک سیګنل ته بدلای نو ګوره یو طرف نه چې راغلی دی د فایبر کیبل راغلی دی او بل طرف نه چې ته وته دی د ټویسټډ پیر کیبل ته وته دی دا به چینجینګ کوي دا نور ډیټا شکل به چیش ته راړي دې ته وایي میډیا کنورټر دلته ګول تم دې کې شکل نشته فایبر اپټیکل کیبل د سره کنیکټ دي ځکه او به د سره کنیکټ دی ټویسټډ پیر کیبل معنا دا چې تاسو سویچ کې ایسه پښتا دا د فایبر کیبل بوتلو د میډیا کنورټر ته د کیمرې څنګه کې ولګاو د چې څنګه کې د باندې ویډیوګان شته لګي وګورئ ښا نو تاسو کیمرې څنګه کې ولګاو نو ډایرکټ پړای کیمرې سره فایبر نشم کنیکټ کولای کنه نو دې ځکه به د ټویسټډ پیر کیبل وباسم چې څه وصل کوم کیمرې سره نو د کیمرې نه ډیټا دلته راځي فایبر کې به د فایبر نه راځي دوا چینجینګ کوي نو اس ام پی تاسو پیژندل او چې مو پیژندل میډیا کنورټر مو پیژندو دا د فایبر کنیکټر دی ګوره دا یو فایبر سویچ دی فایبر سویچ د سې چټول پټونه پکې چي اس ای پی هغه اس ای پی توانایي لري دا فایبر دی ګور دې نه فایبر راغلی دلته تاسو ته خو ګوره فایبر راغلی کندلته دلته د فایبر د پاره یو فایبر لینک نه ورکړی دا هغه چې دی میډیا کنورټر دی چې دی نو دا دلته دا کیبل دې سره کنیکټ دی د فایبر ګور دلته فایبر کنیکټ دی دلته ګور دی کیبل رنگ ته ګور دلته راشه دی فایبر ته ګور چې دی یو ټی پی ود پی او ای پوه شوې څه معنا دا چې کوم ډیوایس دی کنه دا کنورټر دی چې دی میډیا کنورټر دی دا ای سی ولې لیکل دا کنورټر به ته برق سره وصل دی برق واخلي کنه ځکه چې دا به ته چاته برق ورکړي ابره کیمرې ته ګوره کیمرې ته وګوره د یو ټی پی کیبل ورغلی دی خو کوم سی پی وی دا کیمرا چې دا په دې کیبل باندې هم ډیټا لګل شي هم برق تر اخلي دنه نو سکار دا وشو چې دا کیمرا خپل ډیټا د الکترونیک په شکل لګي الکتریکل سیګنل بدلتا دا کنورټر به چاته چینج کی اپټیکل ته وسبي ولګي نو مشکل شته انډرسټانډیبل دی زیات ملګری ته ډیر وخت پر په کنسپټ نه پیږي چې سویچ ډایرکټ فایبر څنګه سپورټ کوي نشي سپورټ کولای ستا کمپیوټر نشي سپورټ کولای یو ماډرن ټیکنالوژي د کاغره وته اوس ته تلک خبره وکاوه به کیږي نو تاسو اس پی مو پیژندو اس پی بیل شه دی میډیا کنورټر بیل شه میډیا کنورټر به خاصه کې دبلې هغه وسنه چې اس پی لري بیا وڅ کې لکه تاسو چې ما مثال کیمرا یا دبلې ولا اخلي چې باخلي عموما فایبر کې چې کوم کیبل استعماليږي هغه اس ټي کیبل دا اس سی کیبل دا او ال سی کیبل دا نمونه زده کوي ال سی زه چې اوس استعماليږي ال سی دا دوه خلی چي لري ارزه کې دا ال سی اوس کارول کیږي صحیح شو بس دا یو خبره کو بس کوي it is the future of the computer science optical computing وس تاسو computing کې دا د برق په شکل کې ډیټا د برق په شکل روان شي په شکل د برق په شکل ډیټا سره پروسس کوي سیګنالي الکترونیک سیګنالي برقي سیګنالي وس دوه ټیکنالوژي پرمختګ کړي چې ډیټا به نور په شکل راشي خو دوه ترقی نه کړي چې نور په شکل دی پروسس هم شي ستا کمپیوټر نور نه پیژني نو کله چې optical computing راوته optical transmission خو راوته د نور په شکل ډیټا زی خو کمپیوټ کېدای نشي نو دا د فیوچر دا چې دی ګوره کچې ته دا کار وشي کنه اوس عموما چې کوم هاي ان کمپیوټر دی دې کې چې ما سره کوم ډیلی دا اوس چې کوم ډیلی دا نانو سکند کې دا شي عموما نانو سکند کې او چې فیوچر ته کړه دا لایټ والا خبر راوځي به پمتو تا ورچشتا لس پتوان د منفي 15 د ثانیې دومره برخه او سپیډ چې د عموما گیگا هرتز کې کنه گیگا هرتز چې کله راشي معنا لس پتوان د نه یعنی بیلیون هرتز دا کول شي وي
بیا به 13 هرتز ته ورشي 10 په توان د 12 دا سپیډ به دومره چې کولو دی هم ولې په دغه به دا ډیټا کم انساید د ډیوایس کې به دا ډیټا لکه د ریم پروسیسر ترمنځ به ډیټا په نور کې روانه دي د فوتون په شکل ذخیره کیږي هم داسې هر شی نو کم انساید چې کمپیوټینګ دی کم کمپیوټر اکچولی کمپیوټر څه ډول کیږي دا پروسیسینګ دا هر څه په چی شي دا د نور په شکل شي دا د دې لپاره دا ډیوایس به ټول چینجیږي دا ریم د خپل پروسیسر خپل به ریمي ځکه اوس چې کوم ریم پروسیسر دی دا برق لولي د برقي سیګنل لولي په هغه باندې کار کوي چې لایټ تیار حتمن وې it refer to the use of light or photons to perform computational tasks instead of traditional electronic computing methods that use electrons په دې کې به د کارو شي چې فوتون به استعمالېږي چې شي او کم کمپیوټیشنل ټاسک چې د محاسبې چې دا به ټول په دمه نه کېږي نسبت د نه چې په خوا به څه کېدل ها په خوا به په الکترون باندې کېدل په الکترون باندې کېدل اوس په الکترون کې کنه ټریډیشنل لاوس موږ ټول لا ټریډیشنل کیو خو دا ټیکنالوژي لا پوره نه دراوته خاطر باندې کار روان دي انجنیران په کار کوي ښه تاسو خیر لکساج دې باندې وکي اپټیکل کمپیوټینګ په فیوچر څنګه نو څه تغییر به راشي اوس باندې تغییر به دا راشي چې د الکترونیک سیګنل پر ځای به اپټیکل سیګنل دا کمپیوټر په فوتون مطالعه کوي او لایټ په شکل به ډیټا پروسس کیږي نو لایټ په شکل چې پروسس شونه it involves the manipulation and control of light waves to process and transmit information دا به معلومات د لایټ په شکل باندې پروسس کوي مخکې به لګي optical computing has the potential to offer faster processing speed the processing speed وسنګ شي faster بشي higher bandwidth بشي and lower power consumption برق هم کم استعمالي ښه ځکه برق نو خبره وزي compared to conventional electronic computing نو تاسو ته دا the future of the cloud the optical computing ځان کار راستي تاسو په دې پوښښ ګور اخیره کې یو نظریه واخلئ موجوده چې څومره ډیوایسونه دي دا الکتریکل سیګنل مطالعه کوي چې شي نور نشي مطالعه کوي په دا کار کېږي چې وشي خو نشي لا تر اوسه نشي کنه دا چې جوړي دا به د نوې ریم نوې پروسیسر علي به ټول نیوي هغه به فوتون مطالعه کوي اوس چې دی اوس ټول الکترون مطالعه کوي نو اوس چې زما استاد چې کوم ډیټا د نور په شکل زی هغه ځای کې به ته فایبر سویچ لګیدل کم دا فایبر سویچ دا معنا نه ده چې دا به فایبر کمپیوټ کوي کا فایبر نشي کمپیوټ کولای ځکه فایبر نور خو نشي مطالعه کولای که شي د دومره فایبر سویچ د سي چې هغه کې اس ای پی پورټونه چې شي تاسو یاد ساتئ دی اس ای پی پورټ دی اس ای پی پورټ کې به اس ای پی ماډیول لګیږي ته به دی ماډیول سره کنه کېږي ته به دا ماډیول اخلي خاطر باندې نه دی ماډیول چې دا بیسډ اون سم چې کار کوي ترانسلیټ کوي الکتریکل سیګنل چاته اوس تاسو وایي د اس پی ته چا ویل چې دا الکترونیک سیګنل د سیاړه او دا بل د سیراړه سټانډرډ دی کنه تاسو چې 802.11 اخوا کې غلطیږي مو چې ان دی کې زیډ دی د سټانډرډ دی دغه دا پروت دی د کار کوي تاسو دا تاسو وایي زه انټرنیټ کوم ځکه کاروم ته چې دا کمپیوټر کې د انایسي د پدمه انټرنیټ بای ډیفالت راغلی دی کنه تاسو ساجه ټي پی کې هغه کوي کاله تاسو انایسي خو د انټرنیټ انایسي د کنه بل شي انایسي دا د انټرنیټ انایسي دا د سوچنه موږ تاسو کارو د انټرنیټ سوچنه دي کنه نو د کې به سی پی پورټي د سی پی پورټ کې به ته اس پی ماډیول لګي دا ماډیول به څه کار کوي ترانسلیشن کار کوي کله ډیوایسونه هغه کې ما سره اس پی پورټ دی اس پی ماډیول سره دی به هغه شي اخلم میډیا کنورټر واخلم چې دا میډیا کنورټر دوه کار کوي الکتریکل ټو اپټیکل او اپټیکل ټو الکتریکل ان شاء الله د باندې به ورځ موږ خبره کوو د الکتریکل چې کوم سیګنل د کوم خصوصیات دي دا هم موږ سره کې د شي ډیجیټل اوسي او هم انالاګ اوسي دا الکتریکل سیګنل به په دوه ډول هم ډیجیټل کې دی شي هم انالاګ کوم ځکه ډیجیټل خدای کوم ځکه انالاګ خدای انالاګ ګټه چې ډیجیټل ګټه ان شاء الله به بلوز وای خو تاسو نن په فایبر باندې ځان خاصو فایبر ګوره لیټیسټ خبره ده او یاد ساتئ ما چې چا د فایبر ویډیوګانې په کارو یو استاد پکې ډېر زیات کار کړی زه به ورته ورکم او لږ په ځان پوهېږي نور ژور پکې مزه ما چې د کوم استاد ویډیوګانې د فایبر کتلي دي که نه اوس د فایبر کنیکټر زما استاد د جوړولو کار نه دی ځکه ما چې د کوم استادانو د انګلیسي استادانو ویډیوګانې کتل چې سی دي هغې وایي چې دا زمونږ کار نه دی ځکه د فایبر خپل کورسونه دي چې اوس یې باید ووایي ځکه دا لیټسټ ټیکنالوژي ده تا ته څوک د فایبر د کنیکټر د جوړولو چل نه هغه ډېر زیات ګران بیه ده بل رقم طریقو باندې کېږي ویډیوګانې موږ ستاسو په مازغه نه خلاصېږي نو هغې ستاسو کار نشته خو صرف په دې ټیکنالوژۍ باندې ځان پوه کوي چې فایبر کې ډیټا څنګه ځي په کومه طریقه ځي سنګل موډ چې دی ملټ تاسو ته خو ما آوټلاین ښودلی چې آوټلاین کې ګوره اوس فایبر یې ایډ کړی دی فایبر حتما پوښتنه ځکه دا لیټسټ ټیکنالوژي ده ځکه پې ما دلته ډېر فوکس وکړو پوه خو شئ که نه بس به یې دنده پاره